بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنم مدرک سجلانی رازو وینورد تا وینورد کی رازو چرتا انزلت تا خب انزلت ونه کوم دي سترسيتي یو غان نمبر سره نو موږ دا خبره کوو کنه کوم چې ته مونوګراف لیکو موږ چې دا اوله صفحه دویمه صفحه درېمه صفحه کې دي الف ب ت ولیکل شي او نور صفحه کې بیا یو دوه درې د سرور شروع شي کنه ته بل درا شي نه بل درا شي لیوټ ته برا شي لیوټ ته او دلته بوالي بریک وای د ولي کې نیکست پیج یو ځل یو سوره کې په کاری ما وره کې والا غوړه وا درې سلور او پنځه چرته راغم لیوټ ته راغم لیوټ کې راغم بریک ته او بریک کې راغم نیکست پیج ته پنځه دانې مې واس ښه پنځه دانې مې واسي کنه اوس راځم دلته ورا سیکشن 1 سیکشن 2 ورا موږ سیکشن 1 دی ورا صبر سره به د صفواله فرض مثال ورا د صور کې یو ورکه دوه ورکه درې ورکه شو کنه ساده ورکه چې کله زو درې زما راځم دلته پیج بریک کنه اعظم لیوټ ته په لیوټ کې راځم بریک ته په بریک کې نیکست پیج سو امرس اوس راشه ګوره ها دا چې کله کلیک کوم مرسي کنه دا سیکشن 1 دی چې دی سیکشن 1 دی کو سیکشن 1 دی سیکشن 1 دی سیکشن 2 دی ورا 1 ورا 1 دی 1 دی او ورا 1 دی بیا اخر کې 1 دی بیا چې دی د چې دی ټو شروع شي فهم دی ورته مزه تاسو هم دا اول د دې صفحې پوری دغه کوم چې کمپیوټر نمبر کوم او پیج نمبر څنګه راولم سو طریقې یو آل شفت پی یو د سره پیج نمبر بل څنګه راځي بل طریقې دا چې کنټرول نه وهي او دلته وګورئ چې پیج څه شو کنه پیج وهي او دلته کلیک کی او را بشرط اپډیټ تا ور پیج نمبر راغی بل طریقې کوم ده بل طریقې دا ده کنه بل طریقې دا ده چې را بش انسرټ تا او په انسرټ کې براشي پیج نمبر تا او پیج نمبر کې براشي دیتا اور کدا وګور پیج نمبر بیا راغی خو ضروري کې چې فرض مثال کمپیوټر څه شو کنه ها اوس بدل ته ځای مګه دلته زه غواړم کنه چې دې ته مې یو خطر راولم ورته دلته راځم دلته په خیر کې بعض وخت ټیکه شي یو واغه طریقه شي تر راشه دلته کلیک کا دلته کلیک او کې وها هم دی اوس فرض مثال بیا د سیبل کې خرابولې بیا دلته راشه فرض مثال لیکه شي څه دا اوس ورکاو به څنګه ته ورکې خدامه سیکشن 1 شو زه راځم زم دا یو دیونه لیکل دي الف ب ت ولیکل شي دا دې باندې کلیک کوم او راځم د پیج ته او پیج کې راځم د فارمیټ ته فارمیټ چې کله راځم چې راځم پیج نمبر فارمیټ ته راځم موبایل ته راځم غوړې الف ب ت سیستم ته راځم اوکې او هم چې اوکې مې کله هغه باندې غټ شي سره ټاپ دا نه دی سره ټاپ دا مسله کې پیدا شي دا بوډي کې دي صحیح ده سره ټاپ کې بدان راځي دا چې کله وړي کې صحیح ده کنه راځي من دلته کلیک کې یا د سکار په هیډر ختم کا هیډر می ختم کا ورخه الف شو د ب شو د ش شو ت شو دلته سی شو دلته ورچ می شو دا مو سره هیډن تو دی پام دی ورته دلته راځم یا پر مثال تر راځم پیج نمبر اړم آل شفت پی پیج نمبر مو واخ څنګه په دې باندې کلیک کوم څه شو کنه او راځم انسرټ ته انسرټ کې راځم چرته پیج نمبر ته پیج نمبر کې فارمیټ ته راځم او دا ته شي لیکم start from شي 1 start from 1 کومه کنه اوکې هم دا from 1 شي بس باقي دلته کلیک اوس دا غوړې پاسې شي غوړې سیدا به تی پام دی ورته او دلته ما شو لیکل from 1 پام دی ورته اوس ځلان دی راځم ګوره ها وګوره 2 3 4 پام دی ورته سش کو سنش اوس کولای شي اول د الف ب ت ورکی او نو د شیو کی تغیر فکر راوړي وګوره الف ب ت سش او د څه کول شو د اسمان جوړ شوی څه شو کنه وګوره ټول خپل نارمل شي پام دی دی باندې خاصه پوښي مشکل خو نشته پرې حضور راځم انسرټ تا ټیم ته ګورم چې بیا کې ټایپینګ هم وکړه انسرټ ته براشي شپه وجه به درس یو باندې ټایپینګ وکړي لس باندې بیا ورځه
خبر راځم انسرټ ته او په انسرټ کې څو خبرې دي پرون هم دا خبرې کړې وي هیډر چې لګي فوټو چې پیج نمبر چې لګي کنه خاطر ټول خبرې هم کړې راځم نه پیج لمه نن یو بل موضوع وایو خاطر پیج نمبر به ختم شو نو دا وړي وړي موضوعګان نن مکمل د خیر ایکسل مکسل دي ختمي خادم تر راځم غنا په ایکسل کې یو په انسرټ ټیب کې یو ټیب دی مهم دی دا انسرټ ټیب چې ختم کو باقي دا نور ډیزل ختمي دا نور ټیبونه کې دور یو رس خبرې دي دا ډیزل ختمي ټول مهم دی انسرټ ټیب دی چې دا ډیزل کمانه سب 15% نور ډیزل شو خبر د لیکل ټیکست بوکس ډیر مهم دی فرض مثال یو تا دغه واغسته کنه دلته تا فرض مثال ټیبل واغسته ټیبل دې څه ټیبل دی واغسته کنه او تا نه یو شته چې دلته څه ټیبل وي دلته څه ټیبل سره سپول شي نشي مسپول دلته کوم خوم درېګم ګوره ټیبل کو سره سپوم دلته باندې رسمي ګوره دلته راځم منځر ته کوم ټیبل سره سپوم ګوره نه رسمي ته وسنګ شي ته براشه د انبوکس ته انبوکس چې کله راغی ته لګي ګوره ډرا ټو باکس ګوره ته کولای شي ګوره دلته چې یو کله راشه ډرای کا بیا راشه ګوره منځ کې ودرېږه ډرا ټو باکس دې ته ویل کېږي ته چې څه شی وغواړې دلته کولی شي دا ډېره ښه طریقه ده دا یوه ډرا مې اوس دلته راځم دلته ودرېږم او دلته څه شی کوم راځم انسرټ ته په انسرټ کې راځم دلته سټیبل شی کوم ډرا کوم ډرا مې کوم ډرا مې نه کوم ګوره خو مې ډرا کولی شي نشي راکولی مې ډرا کوم ډرا مې نه کوم اجازه ته به کېنې خو منظمې ډرا کوه صحیح ده نو زمونږ درس یې دې باره کې دا ډېر مهم دی ښه ټیکسټ بوکس صحیح ده دا ټول په یو ځای وایم ښه دلته راځم سیمبول ته فرض مثال یو سیمبول لما دا یو سیمبول واغسې ده کنه دا به شی واغسو سیمبول واغسو هر څه دې ډیلیټ کوم سن مې سیمبول زه والم فرض مثال دغه به یو سیمبول واغسو دا څه راټول ښه ټول خلک وایي کنه چې موږ په دې کې دننه لیکنه نشو کولی دې کې اوس موږ دننه لیکنه کولی شو نشي کولی خو ته کولی شي د ټیکسټ بوکس په واسطه کې دې کې لیکنه وکړي دې کې موږ بس لیکنه نشو کولی خو ټیکسټ بوکس په واسطه باندې کولی شي څنګه کولی شي راشه ټیکسټ بوکس ته راشه او ډرا ټو بوکس هوا او دلته راشه ډرای کوي ډرا دې کې ځری کوم اوکې لیکم راځم دا لغټو مې غټوما او کنټرول بي وهم کنټرول بي شیک مو بلډ کوم کنټرول بي مو بلډ کوم یې دې نه هم بلډ کولای شي مې بلډ صحیح شو کنه او ګوره لیکنه به کې کو لیکنه به کې ونه لیکنه به کې وکړو زه ته ودرېږم او راځم چې څه راځم ګوره فارمیټ ته راځم فارمیټ کې څنګه شکل دلته راځم نو فیل وهم او بیا راځم آوټلاین ته دلته نوٹ فیل وهم اوس ته خواږه ګوره ښکاري ما بوکس په لیو د بوکس په ذریعہ باندې ما څه کړی دی د کې لیکنه کړې ده ښکاري نه ښکاري خو اوس ته غواړې دا د سکرین په سر باندې راولم ته دې نه زوس عکس وباس دې نه عکس سره کوم باس راشه دلته دا راشه چې میږي سرچ تاسو دا ورکا دا دی سنیپینګ ورکا سنیپینګ SNIPPING سنیپینګ ټولز دا چې کله ورکا کنه تا نه بس یو اپشن نشي دې اپشن نه غته کلیک نیو باندې او په نیو باندې چې کله کلیک غوړې چې صفحه به خلص شي کله خلص شي عکس دیواله سره راشه عکس دیواله څه کنه بس کلیک کا راشه تراشه فایل تا او فایل کې راشه صرف اس راشه او په صفحه کې راشه کوم دي کې صف کې راځم د سکرین بساز د سکرین د باسه چا پروسس صف کوم ها خدای تور نو اوکې دې تور کو شي یا الله خیر سړی اړي راوځه دا یو نمبر کو او صرف هم سیده دا وسکټ کا لاندې راشه سکرین د باسه وګوره سکرین د باسه وګوره اکس راغلی کنه دی راغلی چلی زکو خبره دا خو دې زکه کنه ته یو استاد دا دغه چې دی کنه دا نور څه وظیفې لري دا ډرا بوکس دا نور څه وظیفې لري راشه دلته تیار جوړ ډرا بوکس موږ سره هم شته لکه دا اوس دا موږ تیار جوړ دی راشه دې کې دا لیکنه دا ورانه کنه لیکنه پکې کولای شي یا دا وران کرا شه بل وګوره راشه ډرا بوکس ته راشه موږ سره ډېر ځت بوکسونه ډرا بوکس ته راشه ورسپا دا راوستي کنه راشه انزرټ ته راشه انزرټ ته چې کله راشه ډرا بوکس ته د لکونه دی ګوره ورته ها چې کوم نه خوخه ماغه ته راشه فرض مثال ما دا خوخه دلته د کې لیکنه وکړه پام دی ورته او چې کله خپل ډرا کې هم ډرا کړو چې لکه فرض مثال د بوکس ډرا کوم ښه فرض مثال ته مې لیکنه کړې ده مې لیکنه کړې ده چې رینج چې لیکنه ما کړې ده چې دلته نه دلته لیکنه وکړه دلته لیکنه کولای شو
نشم کولای خو کته چا تراشي کنه دلته دې باندې مخصوصه کارونه کوي خو سم استاد ذهن کار کوي زه راځم یو ډراپ باکس راځم او دلته یو ډراپ باکس کوم باکس په ډرا کنه خو خا به کې لیکنه کولای شي نشي کولای کوم غره خان کې چې مای ساحل from in your heart څه شو کنه په محمد طریقه نه کولای شو نیمه شکولې اوس کوم ځای دا بارډر دی غیر به کوم راشه بارډر دی غیر په فارمټ تراشه او په دې کې راشه شیپ فل تراشه دام نو فل کا او راشه شیپ او فل تراشه دام نو فل کا مالمی ګوس دې کې ما په دا باندې راکړی دا ان دې نړۍ څخه فائدې خاصه شو مستاز انکار کوي دې ته فائدې خاصه شي پس شي کې خاصه شي ورته وګورئ محمد طریقه نشي کولای طریقه نه وکړه صحیح حق زرا شمنزل تا د نور کې دوه مهمه خبرې نه دي دا کویک پارټس شته ویل کېږي کویک پارټس معنا کوته غواړي چې اټو ټیکس معنا دا یو لیکنه دا پر مثال دا هغه دغه دا چې لیکلي هغه طریقې میکل لیکوال هغه دې زین لیکل شي شو ډاکومنت دی فیلډ دی خاص مهمه خبره نشته ټول اسانه ده او که زرا شم ور ارت تر شم ندی په سبا یو ډیزاین ورکول شم لکه فرض مثال دلته زرا اعظم او دلته ځي کوم چې ای مو لیکلو کنه راشه دلته ډیزاین ورته ورکاو دې کې یو ډیزاین راکاسه شو فرض مثال ورته جو دلته راځم انسرټ او انسرټ کې چې راځم اور ټیکست راځم او دې باندې کلیک کوم دې ما کلیک کړه دا ورانو لري کنه چې لیکل کې ما دا باغ شاته لیکل کې ور سمیم صاحب ور ما شاته لیکل کې ګونه لیکل کې دا ور ټیکست موږ سره کوم وظیفه لري دا وظیفه لري نن د انسرټ د خیره ختمه وخه خاص سیګنیچر لپاره وره سیګنیچر چې ته کې ته د لار سیګنیچر هم کولای شو خو دا اکثر آنلاین دي ها ټایم اینڈ ډیټ دی دا ټایم اینڈ ډیټ راوځي او ټایم اینڈ ډیټ لپاره اسانه طریقې چې دا ماته تاسو خو دې دا تراشه آل شفت نه صور نه پیج بولې دا څنګه راولو د تاریخ څنګه راولو alt shift t no alt shift t ګور ډیټ راغی ګور راغی ګورې 15 بجې د 5 منټه پس سهار دی څه شو کنه او که زه غواړم تاریخ راولم alt shift d دا یو تاریخ راغی 2023 کال اتم د پینشتمی دا چې سره دی alt shift t او alt shift d وی کومه تا وی بری دا موږ دې لارې هم راوستي شو سیده کنه او باقي دا ته د دې چې دي سمبولز دي او دې کې موږ چیک او دې کې موږ د شیپونه دي مثال ته غواړي چې یو فارموله کې کنه لکه فرض مثال زه په ورډ کې لیکم چې د لیکم چې فرض مثال 2 جمع راشه ول تراشه فیل تراشه 2 جمع دې کې د ریاضي په اړه وایي کله چې کوم دوه دوی په ریاضي په اړه باندې کولی کوم شي اوره ریاضي کې موږ څه کنه 2 جمع 2 څه ده کنه او لاندې راځم ته لیکم چې 3 څه شو کنه او د جمع علامه راوړم د فرض مثال له تراورم له ورته څه کوم استاد باندې زما کار ځای تشکی کوم یو کې دې کې دا ورشم دلته د کوشش دی استاد نه ها معلم دی باندې ته وګورئ ما کار دا خپل ریاضي ده زموږ په استاد ریاضي دې کې څه کار شته دې کې څه کار دی استاد دی باندې دا معادلات په دې سره حل خو دې وبخه دې وخت داخله کې لیکل کوي اجازه په دې دې جوړه کې حل کوم کمپیوټر کې باندې خاطر دې ملي کې خاص صحیح ده